اشرف غني له پاکستان سره څه وکړه؟ سلام، وخت مو بخیر، راته ستړي مه سئ. له مطلب تر شریک کېدا نه مخکې که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. عمران خان وایي چې د خپل هیواد پر دفاع وزارت باندې بودیجه کمومه. د پاکستان لومړي وزیر ویلي دي چې د دې هیواد د پرمختګ لپاره به د پوځ په لګښتونو کې له پوره احتیاطه کار واخلم او په لړ کې ښایي داسې پریکړه هم وسي چې خورا سختي به وي. بل خوا څو ورځې وړاندې د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو ویلي و چې پاکستان له یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او عمران خان د دې وړتیا نه لري چې پاکستان له دې عذابه خلاص کړي. څو ورځې وړاندې د پاکستان د اقتصادي وضعیت د خرابوالي وروسته په پاکستان کې یو شمېر ګوندونه راټول سوي وه. دوی پر پلان باندې کار کړی چې څنګه پاکستان له یو سخت اقتصادي عذابه خلاص کړو. عمران خان ویلي دی چې پاکستان اوس مهال 1400 میلیارډ روپۍ له نړیوالو قرضداره دی. د دې کنټرول همدا لاره ده چې په هیواد کې ګراني رامنځته سي. نو اوس د ګراني پاکستانیان وزغمي. له یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر څخه په سعودي عرب کې د یوې طرحې غوښتنه هم سوې وه چې موږ ته یو داسې طرحه جوړه کړه چې ایران د اقتصادي بحران سره مخامخ کړو. خو ولسمشر غني محمد بن سلیمان ته ویلي چې د دې طرحې په جوړولو کې به تاسې څه راکوئ. محمد بن سلیمان ورته ویلي دی چې یو سپین چیک. دا خبر یو عربي ورځپاڼې خپور کړی دی. ولسمشر غني ته نړیواله اړتیا لري که افغانستان کې حکومت وکړي او کې ونه کړي بیا هم هغه یو لوړ استعداد لري. مننه دوستانو چې دا مطالب مو راسره ولیدله. کوم مطالب خوښ سوي وي ضرور یې لایک او شیر کړئ او د داسې ښکلو معلومات لپاره زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بل مطلبه پورې چې تاسو حاضرېږم، د خدای په امان.